سلامونه. د ایران او امریکې ترمنځ روغه جوړه ونه شوه. هاو بالکل زه رښتیا وایم. په اسلام آباد کې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د بندو دروازو شاته خواوشا 21 ساعتونه ناسته شوې، خو د دواړو ترمنځ د سختدریزه اختلافاتو له کبله روغه جوړه ونه شوه او دغه د امن مذاکرات ناکامه شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وینس دغه مذاکراتو د ناکامۍ اعلان کړی او هغه بیرته امریکې ته ستون شوی دی. په داسې حال کې چې د امریکې او ایران ترمنځ د پاکستان په کوششونو د راتلونکو 2 هفتو پورې د یو ارضي اوربند اعلان شوی، د دواړو ملکونو ترمنځ یو ځل بیا د سختې جګړې امکانات ښودل شوي. د مذاکراتو د ناکامۍ بنیادی علتونه څه دي او د ایران او امریکې دریځ څه دی؟ پوره تفصیل او پوره سټوري ستاسو سره شریکوو، خو مهرباني وکړئ زموږ سره پاتې شئ او ویډیو تر پای پورې وګورئ، ځکه چې د دې ویډیو ریپورټ دپاره موږ ډیر زیات ژور تحقیق او ریسرچ کړی دی. د مذاکراتو دوران کې د دواړو فریقینو ترمنځ په مختلفو موضوعاتو باندې پراخه بحث شوی دی چې په هغې کې د ایران اټومي پروګرام، د ایران میزایل ټیکنالوژي، په منځني ختیځ کې د ایران جګړیزې او مرستیالې ډلې یعنی د ایران پراکسیز، او په ابنای هرمز د ایران کنټرول، د ایران نیوکلیر پاور پلانټس، او د دې سره سره د ایران په افزوده یورینیم باندې هم خبرې اترې شوي، خو د امریکا او ایران ترمنځ هیڅ ډول اتفاقي رای ونه ښودل شو. او بالاخر د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وینس دغه امن مذاکراتو د ناکامۍ اعلان کړی او بیرته امریکې ته ستون شوی دی. ښاغلي جی ډي وینس خبریالانو ته د خبرو په وخت کې ویلي چې موږ په مختلفو موضوعاتو باندې ډیر پراخه بحث کړی دی، خو څه حتمي نتیجې ته نه یو رسېدلي. بلخوا د ایران هغه وفد هم د مذاکراتو د ناکامۍ اعلان کړی دی کوم چې دغه امن مذاکراتو خاص غړي وو. ایرانی چارواکي زیاتوي چې د مذاکراتو د ناکامۍ بنیادی وجه د امریکې د مشرانو بد رویه او هغه سختدریزه شرطونه وو کوم چې ایران ته د منلو وړ نه وو. د امریکا له اړخه چې ایران ته کوم سخت شرطونه مخکې پیش شوي دي هغه ټول څه په دې ډول دي. امریکا وایي چې ایران به اټم بم یعنی اټومي وسله نه جوړوي او د ایران سره چې دغه وسلې د جوړولو لپاره کم ارزښتناک ډیوایسز او ځینې نور سازو سامان یعنی سنټریفیوجز دي کوم چې په اټم بم جوړولو کې په کار راځي، هغه به ټول ایران ختموي او د ایران سره موجود ابزوده یورینیم به امریکا ته حواله کوي او یا به دغه ټول انریچډ یورینیم ایران په مکمل ډول تباه کوي. د امریکا دویم سخت شرط د ایران په وړاندې دا و چې په ایران کې دننه جوړ نیوکلیر ریاکټرز پاور پلانټس به امریکا او د نیوکلیر توانایي د مخنیوي یا په هغې د نظر ساتلو لپاره جوړه چې کومه نړیواله انټرنیشنل اټامیک انرژي ایجنسي ده هغې ته به حواله کولی شي او د دې اختیار به صرف د امریکې سره وي خو د ایران سره به نه وي. دا داسې شرطونه دي چې ایران ته په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او ایران څو ځله په تیر شوي وخت کې هم ویلي چې ایران به د یورینیم کوم چې د ایران د دفاع لپاره د هغې قانوني حق دی ایران به د هغې پرېښودلو ته په هیڅ ډول تیار نشي. د مذاکراتو دوران کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وینس د اسلام آباد نه ولسمشر ټرمپ ته څو ځله فون هم کړی او هغه ته یې د دغه تازه صورتحال تازه معلومات وخت تر وخته شیر کړي دي. بالاخره د دواړو فریقینو ترمنځ د 21 ساعتونو د پراخه بحث وروسته هم هیڅ ډول پرمختګ ونه شو او دا مذاکرات ناکامه شول. خو بلخوا دا هم ویل کیږي چې د مذاکراتو لړۍ لا ختمه نه ده او کیدلی شي یو ځل بیا د دواړو ملکونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې او کوششونه پیل شي. د دې سره سره که موږ د موجوده حالاتو پر اساس خبره وکړو که فرض که دغه مذاکرات هم داسې د ناکامۍ ښکار شي نو امکان شته چې یو ځل بیا په خلیج فارس او منځني ختیځ کې د جنگ او سختې جګړې اور بل شي، ځکه چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د امن مذاکراتو نه یوه ورځ مخکې دا ویلي و چې که ایران مذاکراتو ته تیار نشو امریکا به یو ځل بیا په ایران
سخت بریدونه ترسره کړي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم ایران ته خبرداری ورکړی چې د اسرائیل او ایران ترمنځ لا جنگ ختم نه دی او اسرائیل به د ایران نه خپل بدل یا غچ اخلي. د اسرائیل ارادې له مخکې ښې نه وي. اسرائیل غوښتل چې دا اوربند یا سیز فایر ناکامه شي او هم هغه څه وشول کوم چې اسرائیل غوښتل. خدای دې وکړي چې دغه جګړه په خیر او امن بدله شي. تاسو په دې حواله څه رایې لرئ؟ خامخا په کامنټ سیکشنز کې د خپلو قیمتي خیالاتو، احساساتو او تصوراتو اظهار وکړئ. ډېره زیاته مننه.